کلام نه شوی ان هغه صحیح حدیث وي او دومره ډیر زیات علم زمونږ نشته چې وایو حدیث داسې اخره پورې تحقیق وکړو او تصدیق وکړو نو وخت دومره زیات وي بهرحال په خپل اندازې او د خپل طاقت مطابق نو ما اوس پورې څومره حدیث دې را جمع کړي دي تاسو اوریدلې دي الحمدلله ما کوشش کړې ده کمالي کلی وم خو چې هغه کې څه خبره شي یا حدیث صحیح نه هغه ما بیان کړی نه خو هغه بل سورۃ یاسین په شروع کولو کې زمونږ د ملګری مشر پښتنه وکړه چې په دې سورۃ یاسین باندې داسې یو حدیث بیان کړی شوی دی چې راګنه دا مسلمان په ځل کې د خامخاوي نه مانند هغه تحقیق کو تفسیرونه مې ورپسې راړولي او بیا مې دا غراړولي چې راځو ګورم چې دا حدیث چرته کړی دی ذکر کړی دی کنه دی کړی بهرحال ما ته ملاو نشو نو چې نشو ملاو نو ما باغی دوران کې د سورې مؤمن دا کوم چې شروع کیږي د دې یو حدیث د مخ کې ما په خپل اوریدل دی بار دا حدیث د عالمانو نه او خپل استادانو نه مې اوریدل دی خو بهرحال هغه حدیث تاسو ته په دې بنیاد باندې ذکر کوم چې داسې حدیثونه د هر سورتونو باره کې بشمار دي لکه سورې یاسین باره کې دا حدیث سمشتا چې یو واری سورې یاسین وای نو داسې شو لکه لس واری قران کریم دی وایي دا سمشتا چې سحری او ایستا مشکلات بالا آسان کې خدا ټول کمزوري د تحقیق پکار دی او په دې باندې بیا کلام شوی دی نو دی وجه نه ما دا ور سره داسې حدیثونه را جمع کړي نه دي داسې او د سورۃ مؤمن په ابتدا کې چې کوم احادیث مختلف مفسرین نقل کړي دي خدای کې هم خبره شته خو بهرحال دا و حوامیم دی یعنی دا د سورتونه دي چې دا د دې سر کې حامیم دی حامیم او دا ودی اټول نو دې باره کې په بهقي کې یو حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې د جهنم و دروازې دي او څوک چې د حوامیم او د سورتونو تلاوت کوي دا هر یو سورت به هغه د پاره د جهنم د دروازو کې د دروازې رکاوټ ذریعہ جوړ شي او دین علاوه چې څومره زمونږ د نبی مفسرینو د دې تحقیق کړی دی د حوامیمو دا ډیر خسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناویانی هم ویلي دي دا د قران کریم ناویانی دي خسته سورتونه دي ډېر بهترین انداز ډېر بهترین आवाज د دې آیتونه د دې خپل کې تعلق د دې بیا خاص چې الله تعالی بیان کړی دی په دې کې دا توحید چې کوم ذکر شوی دی په دې کې او هغه مخالفت جوابونه چې کوم شوی دي په دې کې خو بهرحال دا خو تاسو ته پیغام خبره کړې و چې دا خو ذوق واړی هغه ذوق د الله تعالی موږ پیدا وکي هغه موږ کې عموما نه چې هغه پیدا وشي نو به سړی په خوند په خاص باندې پوي د قران کریم د خاص نه بهرحال الله تعالی دې تاسو په دې باندې پوي کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې قتل سازشونه شیو او بیا د اغید مناسبت سره الله تعالی د فرعون خبره بیانوي او بیا الله تعالی اطمینان ورکړي چې الله طاقتور دی مؤمنانو ته بار خطاب دی او چې کم کسان د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کوله او کم چې پکې خاموش ناستو هغه ته الله تعالی توجه ورکړي چې تاسو خاموش ناستئ دا خاموشي هم تاسو لپاره مناسب نه ده لکه چې د حق او د باطل په منځ کې پکار ده چې سړی کشمکش ویني د حق ملګرتیا وکړي بیا هغه طرف ته هم اشاره هغه تاسو وسورئ نه الله تعالی دې موږ په دې باندې پوي کې او د دې هغه خاص دی الله تعالی زموږ په دماغونو او زړونو کې راواچي بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازل شوه دی الكتاب دا کتاب من الله د الله تعالی طرفنا العزيز جغزر اور دی العليم اور ډېر په دی غافر ذنب بخون کې د ګناه دی وقابل توبه قبلون کې د توبې دی شدید العقاب سخت سزا ورکون کې د عذاب دی زد طولی لوی فضل ولده فراخی ډیر لوی ده لوی عملداری د الله سره کمه پکې ناراضي لا اله نشته بل معبود الا هو مگر هغه ده الیه المصير او هغه طرف ته واپس ورتلل دي ما یجادلو جګړه نه کوي فی آیات الله د الله آیاتونو کې فی آیات الله تعالی تعالی آیاتونو کې الا الذين مگر کسان کفروا چې کافر دي فلا یغرر کا دکدن کی دکدی درن کی تا تقلبهم اوریدل راوریدل راتل د دوی فل بلاد په خارونو کې څنګه چې په خارونو کې دي خوشاله دي گاډي دي بنگلي دي مسجد دي چرچی دي وغیرہ وغیرہ په دې ته دکانه شي چې کنيدا د الله خوختي دا کافر کذبت دروغ غنلیو قبلهم مخکې دوینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام والاحزاب ونور دلو من بعدهم دوینا وهمت او اراده کړي وا کل امه هر یو امت
برسولهم د خپل پیغمبر بارکه لاخذوه چې اونیسی هغه وجادلوا جګړه وکي بالباطل په ناجایز خبرو سره په ناجایز طریقې سره ليدحدوا د لپاره چې دوی ناکام کی په خپل خبرو ذریعہ سره هغه شی به هغه الحق چې حق ده دوی دا کوشش کړو چې په خپل خبرو باندې حق باطل کی حق ناکام کی فاخذتهم بما ولدوي فكيف كان عقاب څنګه شو اخر سزا زما انجام د دوی څنګه وبیا وكذلك هم دغرنګي حقت ثابت شو کلمت ربک خبر رب دستا علی الذين بو کسان باندې ان کلمت عذاب کفروا چې کافران دي انهم بشکدوا اصحاب النار ملګری د اور دي الذين کسان اشاره د فرشتو ته هغه کسان یعنی هغه فرشتي يحملون چې اوچت کړي دي العرش عرش ومن او هغه حوله چې دینه غیر چاپیری دي يسبحون هغه تسبیح بیانوي بحمد ربهم بسنا صفات رب خپل ويؤمنون او هغه ایمان راوړي به باغ باندې ډېر خوندور آیات خطه وجور سره ووري ويستغفرون او دا فرشتي بخنه غواړي باقاعده للذين وخلقوا د پاره امنو چې مؤمنان دي دا فرشتي د مؤمنانو د دعاګانې کوي کم ځکه کوي کم ځکه د الله تعالی د عرش ندی باقاعده طواف کوي کم ځکه چې هغه غیر چاپیر د دینه عبادت کوي دا څومره خوندناک او څومره بهترینه خبره ده زموږ تاسو لپاره فرشتي دعاګانې کوي چا د لپاره او دعا چې تاسو دعا ده څو ایتونو کې واوري یو بهترینه دعا ده اوای ربنا اے رب زمونږه وسعت تعالی کړه دې تای هاته کړه دا کل شی د هر یو شینا ان لویت او دمر لوی چې هاته دې کړه دا د هر یو شی پس کې رحمتن په مهرباني کې اے الله ستاره رحم ډیر لوی دې ته ډیر مهرباني تا رحمت ډیر وسیع دې وعلما او علم دې هم ډیر زیات دې فغفر نتبخنه کا للذین او خلقتا تاب چې توبې وستا الله موږ توبه قبول کړي وتبعوا پیروي وکړه سبیلک استاد لاري وقهم او بچ کدوی عذاب الجحیم عذاب د جهنم نه د دې ته مونږ قبول کړي یا رب او د جهنم نه هم بچ کړي ربنا یزمون ربا وادخلهم او داخل کې دوی جنات باغونو کې هغه باغونه عدن چغد امشګری دي همیشه اوسیدون کې دي باغې کې التي هغه وعدتهم چې تا وعده کړی د دوی سره یا الله چې تا وعده کړی د دوی سره ومن او هغه څوک صالحا چې نکانی وي ابائهم د دې د پلارانو نا وازواجهم او د دې بیبيانو نا وذرياتهم او د دې اولاد نا انك بشکت انت العزيز الحكيم امتزر وري حوند حکمت ولي وقهم او بچ کدو یا الله تعالی السيئات د گناهونو تکلیفونو نا یا الله دوی د تکلیفونو نه بچ کی ومن تقي او څوک چې بچ کړلتا السيئات د تکلیفنا د کمی یوم ذین د اغه ورزنا یعنی باغه ورزي تکلیف نه چې تا بچ کړو فقد رحمتا بستا رحم کړو باغه باندې وذالک هم دغه هو الفوز العظیم هم دغه لویا کامیابی ده ان الذين لا دعاګان زموږ په حکم قبول کړي ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي ینادونا دوی تب आवाज وکړي شي لمقت الله ناراضگی د الله عذاب د الله تعالی خفغان د الله تعالی اکبر ډیر لوی دی مم مقتکم استاسو د ناراضگینا استاسو د خفغان نا انفسکم چې تاسو په خپل ځان باندې دی اظهار کلا تاسو اوس خپای کنا نو چې تاسو اوس خپای چې کله تاسو ته ایمان وروړو دعوت درکو هغه وخت تاسو نه الله تعالی په تاسو ډیر خپاو هغه وخت ډیر خپاو باغ تاسو منل نه او دا څومره د مینې نټک الفاظ دي چې کله ته د الله نه فرمانی کوي نو الله په ډیر زیات خپکیږي هم تا ته خپکیږي الله ځکه چې الله فرمایي چې مم مقتکم انفسکم اذ تدعون کله چې تاسو را بلل شوي ال الايمان ایمان طرف ته فتکفروا نو تاسو انکار کوو نو دا نن چې ته په ځان څومره خپای نو تا چې کله دا فرمانی کوله الله هغه وخت ته نه دینه زیات خپکیدو خو تا نه منله دا د بار بار ولې شو تا د وګ نه کې خودو قالوا ذي بوئی ربنا اے رب زمونگا امتنا تا مونگا ملکلو اثنتین دوکرتی و احییتنا او جواندی دیکلو مونگا اثنتین دوکرتی فاعترفنا بس مونگا اقرار وکلو بزنوبنا دخبلو گناہونو فهل نو آیا الى خروج بهر د وطلو د جهنمنا من سبیل تشتا دلارا ست طریقشتا چی مونگا د جهنم نوزو دا تاسو لګه زما کوشش وی چې الله تعالی تاسو پوي کی الله تعالی دې
مونږ ټول د خپل د تقوا غ کیفیت مونږ کې پیدا وکي کچېره تاسو دا تصور کوي چې داسې وړه غونډه کوټه ده او هغه بس باندې بند شوی ده او تور تیار ده او دومره سزا لاره راکی چې بس ته په پويږي بس نور د هیڅ نه وایم الله وایي